سلامتیا دی وي په تاسو ټولو ملګرو باندې. په دنیا کې داسې هم یو کس شته چې هغه تقریبا 2600 کیسونه په خلکو باندې کړي دي. د هغه باره کې دا مشهوره ده چې په دنیا کې د ټولو نه زیات د کوټ کیسونه دې کس کړي دي. چېرې په تاسو باندې په کوټ کې کیس شوی دی که نوي شوي نو شکر وباسئ. په دې ویډیو کې به تاسو ته نن دا ټول معلومات درکو چې دا کس څوک و. د امریکې سره تعلق لرونکی جوناتن لی ریچز داسې یو کس دی چې د څوک هم نه دي معاف کړي. دې کس خپله ډومبۍ مقدمه په خپله مور باندې کړې وه چې زما مور زما تربیت صحیح نه دی کړی او دې کس دا کیس وګټلو او $100,000 د دې کیس نه ګټلې هم وي. دې کس په خپلو ملګرو، استادانو، ګاونډیانو، پولیسو، ججانو، رشتهدارانو، په مشهورو کمپنیانو په خپلې چنغلې تر دې پورې چې د امریکې په صدر جارج بوش باندې هم کیسونه کړي دي. په مختلفو عدالتونو کې جوناتن لی ریچز تقریبا په خلکو باندې 2600 نه زیات کیسونه کړي دي. د جوناتن لی ریچز نوم په گینیز بک آف ورلد ریکارډ کې شامل شوی و. د مزې خبره دا ده چې جوناتن لی ریچز د گینیز بک آف ورلد ریکارډ مالکانو باندې هم کیس کړی و او د هغه الزام داو چې دی زما د اجازت نه بغیر زما د ژوند څیزونه شایع کړي دي. جوناتن لی په مختلفو کیسونو او جرمانو کې تقریبا $850,000 د مختلفو کیسونو نه ګټلي دي. د مزې خبره یو دا هم ده چې یو ټي وي شو کې جوناتن لی ریچز میلمه شوی و. نو جوناتن لی ریچز د میزبان نه تپوس وکړو چې زه دومره مشهور یم او پیسه راسره هم شته خو زه اوس هم یوازې ژوند تیروم. نو میزبان په خندا شو. په جوناتن لی ریچز دا خبره بده ولګېده او هغه هغه شو پرېښوده او خفه لاړو او بیا یې هم په هغه ټي وي چینل باندې کیس وکړو او د هغه ځای نه یې هم $50,000 وګټلې. زه هم شکر وباسم چې زه په پاکستان کې اوسېږم کنې په ما باندې به هم کیس کړی وی. زما خیال دا دی چې تر اوسه پورې دې کس صرف یو کیس بالکل ټیک کړی دی او ګټلې هم دی او هغه کیس هم یې کړی په خپله مور باندې. واقعي د دې کس تربیت ټیک نه دی شوی. که تربیت ټیک شوی وی نو دې کس به چرې هم خپل خپلوان، استادان او نور خلک په عدالتونو کې داسې نه ذلیلول. ملګرو که تاسو دا قسمه معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ نو سبسکرایب کړئ زمونږ یوټیوب چینل معلوماتي خزانه او زمونږ فیسبوک باندې پیج هم د معلوماتي خزانه په نوم سره دی. جزاک الله.